نو کوم ماشوم چې لږ نمبر اغستې دي نو هغه ته خو څوک شاباس او افرین نه وایي چې دا خلک بسوي. دا خبره د هغې په ذهن کې په ماشوموالي کې راغلې ده چې نمبر یې ډېرې اخلي نو خلک به شاباش وایي. درېیمه هغه خطرناکه خبره چې موږ یې ډېره زیاته استعمالوو په خپله کور او په چارپیرچل کې، خو پوهیږو په دې نه چې دا د ماشوم خود اعتمادي ختموي. هغه دا ده شاباش او افرین. دا شاباش او افرین بې دریغه استعمالول کله کله د فایدې په ځای د نقصان سبب جوړ شي. د مثال په توګه باندې نن سبا د 10 او د 9 نتیجې اوتې دي. کوم ماشوم چې ډېرې نمبرې والي هر سړی ورته شاباش او افرین وایي. نو کوم ماشوم چې لږې نمبرې اغستې دي نو هغه ته خو څوک شاباس او افرین نه وایي. نو ګوره دې سره نقصان دا وشو چې کوم ماشوم ډېرې نمبرې اغستې دي او نتیجه ښه راغلې ده او هغه ته مونږ شاباش او افرین وایو، نو چې کله د هغه نتیجه خراب راشي نو د هغه په زړه کې به دا یره راشي چې هسې نه چې زما سبا نمبرې کمې راشي نو په یره به ژوند تېروي، ځکه چې بیا خو ماته خلک شاباس نه وایي. او کوم ماشوم چې نمبرې کمې راغلي دي او موږ ورته افرین او شاباش نه وایو او هغه ډېر محنتي دي یا هغه کې نور ډېر ګڼ شمېر خصوصیات شته دي نو هغه به وایي چې نمبرې ډېرې اخلي نو خلک به شاباش وایي، او چې نمبرې ډېرې نه اخلي کو ته محنت ډېر هم کې نور خصوصیات د کې ډېر هم وي خو دنیا به درته شاباسي نه وایي، نو هغه به بیا خپل ژوند د شاباسي حاصلولو دپاره تېروي. نو خوږو پښتنو تاسو وګورئ په خپل چارپیرچل کې بعضې ښځې او نران د خپل ځان دپاره ژوند نه تېروي، د خلکو دپاره ژوند تېروي. هغوی دا وایي چې دا خلک به څه وایي. دا خبره د هغې په ذهن کې په ماشوموالي کې راغلې ده چې دا پلار به مې څه وایي چې نمبرې کمې راشي، دا معاشره به څه وایي چې نمبرې کمې راشي، او دا رشته دار به څه وایي چې نمبرې کمې راشي. نو هغه ټول عمر د خلکو د شاباسي په رحم و کرم باندې خپل ژوند تېروي، نو د هغه په ژوند کې به خود اعتمادي هیڅ کله نه راځي. اوس د دې حل څه دی؟ د دې اسان حل دی چې په نتیجې باندې ماشوم ته شاباسي نه دی ورکول پکار، بلکې د روزانه په مهنت باندې ماشوم ته افرین ویل پکار دی. او همدغه رنګې ماشوم کې چې کم کم خصوصیات دي او کم کم کارونه هغه ښه کوي نو په هغې باندې هغه ته شاباسي او افرین ویل پکار دی، نه چې په نتیجه باندې. نو دغه ماشوم به بیا په مهنت باندې توجه اچي، په نتیجه باندې به توجه نه اچي، نو کله به نتیجه ښه راځي او کله به نتیجه خراب راځي، خو دې به د مهنت نه مخ نه اړوي. نو دا دنیا د هغه چا ده څوک چې مهنت کوي، دا دنیا د هغه چا نه ده څوک چې ډېرې نمبرې ګټي او غټ غټ پوزیشنونه اخلي.